السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم واجب الله او تاسو ګورئ زما یوټیوب او فیسبوک چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. نننۍ ورځ ډېره زیاته اهمه ده او د هغې وجه دا ده چې څلېرویشت ګنټې باقي دي، یعنې کومه عمران خان صاحب چې د سیول نافرمانۍ کال ورکړی دی په هغې کې صرف او صرف 40 ګنټې باقي دي. که بل طرف ته مونږ وګورو چې کومه د اعصابو جنګ دی په هغې کې دواړه طرفونو خپل کارونه چې دي دا شو کړل دي، یعنی مقتدره او پاکستان تحریک انصاف خپل مسل یو بل ته ښودل دي. پاکستان تحریک انصاف یو ځل بیا په دې ګیم کې د دننه کېدو دپاره یو فایټ بیک شروع کړی دی او پاکستان تحریک انصاف یو ځل بیا په دې ګیم کې دننه شو ده. یعنی د دې په حوالې سره که موږ وګورو د پاکستان تحریک انصاف چې کومه موجوده لیډرشپ دی هغې د عمران خان صاحب په حکم باندې عمل شروع کړی دی او عمران خان صاحب چې دوی ته کوم حکم ورکړی و د هغې د عمل نه چې کله په دوی باندې کار دوی شروع کړی دی د هغې نه بعد علي شریف دپاره حکومت دپاره او د موجوده نظام دپاره پایه چې کومه ده دا الټه تاو شو ده. یعنې د دوی دپاره ډېر زیاته مشکلات پیدا شو دي په دې موجوده وخت کې. په اسلام آباد کې که موږ وګورو په تېر شوو درې چې کومه ډیولپمنټ شو دي د هغې نه صورتحال بالکل بدل شوی دی. پاکستان تحریک انصاف په یو طرف ته په دې گیم کې رادننه شو دی، یعنې فایټ بیک پاکستان تحریک انصاف کړی دی. بل طرف ته چې کومه خبرونه چلېدل په مین سټریم میډیا باندې چې د پاکستان تحریک انصاف موجوده لیډرشپ چې کومه دی دا سملاستلی دی، د دې یو محتاط رویه چې کومه ده دا اختیاره کړله، یعنې اپالوجایز رویه ده د دوی او هغه اپالوجایز کومه رویه چې د موجوده پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ دی د جیل نه بهر هغه د چا مخې ته ده، هغه صرف او صرف د هغه حکومت مخې ته ده چې د کوم ځوانانو سره په خپل لاس کې څه نشته او هغه خپل کچکول وړي او د بل مخې ته سملي، د بل مخې ته اپالوجایز رویه هغه هم اختیار کړله او د هغې مخې ته هر څه کوي او دا موجوده لیډرشپ چې دی دې ځوانانو د هغې مخې ته دا هر څه کړلي. نو یقینا په د دې په حوالې سره عمران خان صاحب داسې کار کړی دی چې هغه خو مار هم وژلی دی خو خپله لاټۍ هم نه ده ماته کړ. او عمران خان صاحب پرون یو پیغام جاري کړی دی او په هغه پیغام کې هغوی دا ویل دي چې زما کومه موجوده لیډرشپ دی په دې باندې خو ماته عدم اعتماد نشته دی، خو زه چې کومه خبرونه وینم یا کومه خبرونه لولم په اخبار کې نو د هغې نه ماته داسې ښکاره کېږي چې بار څه دي نو دا بالکل په سموتلی روان دي، بهتر روان دي، هېڅ قسمه څه مسله نشي او دا خلک د یو بل سره میلاویږي، یعنې اپوزیشن او چې کوم حکومت کسان دي دا د یو بل سره میلاویږي او دوی ته هېڅ قسمه مسله نشته او ډېر په خوشحالۍ سره د دوی ژوند روان دی او لګیا دی. ځکه چې عمران خان صاحب دوی ته حکم ورکړی چې په 26 نومبر باندې په ډي چوک کې څونه کسان شهیدان شوي دي، څونه کسان زخمیان شوي دي او څونه کسان لاپته دي. تاسو د دوی دا خبره صرف په پاکستان کې نه بلکې انټرنیشنلي تاسو د دوی دا معامله راچوته کوئ، په دې باندې خبره وکئ او کلاو په دې باندې خبره وکئ، یېرېږئ په دې باندې نه چې څونه کسان شهیدان شوي دي، په چا باندې ګولۍ ورېدل دي، دغه تاسو کلاو دا خبره راوالی، د دغه کسانو تصویران تاسو شایع کوئ، د دغو چې کومه پتې دي کومه اډرس دي هغه هم تاسو د حکومت ته ورکئ چې د هغوی سبا دا ګیله ختمه شي چې مونږ ته تصویران او دا هر څه نه دي میلاو شو. خو د پاکستان تحریک انصاف موجوده لیډرشپ په دې باندې خاموش و او چې عمران خان صاحب کله دوی ته معمولي غونډه کې د دوی دا نټونه ټایر کړه نو د هغې نه بعد دغه هم راپاڅېد او دوی راویښ شو او دوی منډې شروع کړه یو طرف ته او بل طرف ته، ځکه چې د عمران خان صاحب هدایت او حکم دوی ته میلاو شو او په دې باندې دوی عمل شروع کړ. یو طرف ته خو پاکستان تحریک انصاف دا کار کړی دی چې د شهباز شریف صاحب محسن نقوي او اتاتر خلاف به مقدمات درج کوي. یو ځل خو موږ لیدلی چې په پېښور کې دي د آی جي اسلام آباد خلاف یو درخواست دایر کړی و، دا ځل به دوی دا په وفاق کې دا کار کوي، د دوی خلاف به دوی یو درخواست دایر کوي او دا درخواست به د څه په خلاف وي، په ډي چوک کې چې څه شو دي د هغې خلاف به وي او په دې کې به دوی ویله کېږي چې په ډي چوک کې زموږ سره دا زیاتې شو دي. بل طرف ته پاکستان تحریک انصاف د ډي چوک دا انسیډنټ چې کومه دی دا ډېر په ریګلس طریقې سره دا په پاکستان کې هم او انټرنیشنلي هم د دې خبره چې کومه ده دا به دوی راچوتوي او په دې باندې به دوی عمل کوي. عمران خان صاحب پرون ویلي و چې څونه لاپته خلک دي چې کومه کسان زخمیان شوي دي د هغې نومونه او فهرست دې جاري کړی شي او د هغې تصویران دې هم جاري کړی شي او پاکستان تحریک انصاف موجوده لیډرشپ چې دی په دې باندې هغوی د لیسټونه هم جوړ کړي او دا تصویران د دوی سره هم موجود وو، خو پته نه چې دوی د څه انتظار کوو، د کومې خبرې دوی انتظار کوو، نه دا تصویران شایع کول، نه دا لیسټونه چې دا چا سره پبلیک کول، نه انټرنیشنلي په دې خبره کوله او نه په پاکستان کې، خو آخرکار چې کومه دی هغه هم په دې خبره موجود چې کومه دی مجبوره شو چې هغوی نن دغه لیسټونه هم جاري کړل دي، هغوی دغه نومونه هم جاري کړل دي او د دغه خلکو اډرس یې هم ورکړل دي او دا د چا په حکم باندې د عمران خان صاحب په حکم باندې او دا هم ویل دي چې زموږ څونه کسان ګرفتاره شوي دي، څونه کسان زموږ لاپته دي، څومره زخمیان شوي دي او څومره کسان زموږ شهیدان شوي دي.
یعنی د پاکستان تحریک انصاف د طرف نه دا هر څه شو دي. دویمه لوی ډیولپمنټ هغه دا شوی چې پاکستان تحریک انصاف مقدمات درج کولو چې کومه اعلان کړی دی او دغه مقدمات تاسو مخکې ته ما کېښودو چې دا به د شهباز شریف صاحب خلاف وي، د محسن نقوي صاحب خلاف به وي او د چا خلاف به وي، عطا صاحب او نور د حکومت ډېر اهم شخصیات چې کوم دي هغه په دې کې شامل دي. د دې نه بعد به د اف آی آر درج بیا به د اف آی آر چې کومه ده یقینا خبره چې دا به نه اکسپټ کېږي ځکه چې په وفاق کې هم د دې حکومت دی، په پنجاب کې هم د دې حکومت دی، نو په دې دواړه ځایونو کې دا نه اکسپټ کېږي. خو د دې نه پاکستان تحریک انصاف ته یوه فایده به دا میلاو شي چې دا به په ریکارډ باندې راشي، په ریکارډ باندې به راشي او پاکستان تحریک انصاف به یو لیګل پروسس وکړي. سبا به څوک پاکستان تحریک انصاف ته دا خبره خو نه کوي که چېرته تاسو سره دا هر څه شوي، ستاسو کسان شهیدان شوي، ستاسو کسان زخمیان شوي، ستاسو کسان لاپته شوي، تاسو به یو لیګل لاره چې کومه ده یو لاره اختیاره کړې. یقینا پاکستان تحریک انصاف د دې لپاره کومه لاره چې لیګل اختیاره کېدله پاکستان تحریک انصاف د دغې طرف ته روان دی او پاکستان تحریک انصاف دغه لیګل لاره اختیاروي او هغوی به ثبوتونه هم چې کومه دي دا به ښکاره کوي. د ثبوتونو دپاره عمران خان صاحب هغوی ته دا ویلي وو چې تاسو فوري طور باندې څه وکئ، سی سی ټي وي فوټیجز واخلئ، خو د بدو د قسمته دا موجوده لیډرشپ چې دی دا د دوی د څه انتظار کاو یا خو دوی دا غوښتله چې دا کومه موجوده چې کومه ثبوتونه موجود دي چې دا ثبوتونه ختم کړی شي، د هغې نه بعد موږ درخواست ورکړو ځکه چې په دې کې به بعد د حکومت چې دا کوم کسان دي دا به ګرفتاره کېږي یا خو د دوی د دغو سره خپل څه ملي بوګت و د دې وجې نه دوی دا کار نه دی کړی یا بله څه وجه کېدلی شوه، خو آخرکار دوی په دغې باندې هم مجبوره شو او دوی دغه اپلیکیشن ولیکو او اپلیکیشن یې چې چاته لیکلی دغه زه ستاسو مخې ته ږدم. چیرمین پی ټي آی برسر ګوهر صاحب خط لیکلی دی چې سی سی ټي وي فوټیجز دوی پکې غوښتل دي د 23 نومبر نه والا تر 28 نومبره د شپې 11 بجو پورې چې څونه مریضان راوړلی شوي دي د هغې تفصیلات په دې کې دوی غوښتلی دی هسپتالونو نه. عمران خان صاحب هم دا موقف و چې دا سی سی ټي وي فوټیجز د زر حاصل کړی چې که چېرته زر حاصل نه شي نو دوی به دغه ځای کې چې څومره ثبوت دی دوی به دا غایب کړي او ځکه دوی دا ثبوت غایب کول غواړي چې حقیقت پټ شي، چې حقیقت مخې ته رانه شي. پی ټي آی سټرایک بیک کوي او د عمران خان صاحب د سیول نافرمانۍ که موږ خبرو کو پای کې 40 غنټې باقي دي او د مذاکرات په حوالې سره هیڅ قسمه کلیرټي ټاټس موجود نه دي، څه داسې کلیر یو ذهن موجود نه دی چې موږ ووایو یو کس کلیر ټاټس مخې ته کړی، یو کلیر ذهن یې راوړی وي چې آیا د دې مذاکرات کې به دا هر څه موږ ډسکس کوو، نه څه کلیر د دې سره څه سټریټجي شته چې دا شیزونه به په دې کې چې کومه دي ډسکس کېږي، د دې نه بعد په دې باندې دا قسمه عمل کېږي او که چېرته په دې شیزونو کې زموږ اتفاق وشي نو دا به موږ داسې طریقې سره د دې پروسس کوو که چېرته اتفاق ونه شي د اتفاق نه به بعد څه وي. یعنې یقینا تر اوسه پورې د پاکستان تحریک انصاف یا د حکومت د طرف نه په دې باندې هېڅ څه داسې مخامخ نه دي راغلي. بل طرف ته که موږ وګورو د سپریم کورټ د طرف نه آئیني عدالتونو چې کومه دي هغوی چې کومه سویلین ملیټري ټرایل دی د هغې کیس فیصله هم دوی اورول ده او هغوی اجازت ورکړلی ملیټري کورټس ته یعنې فوجي عدالتونو ته چې تاسو د سویلین دا فیصلې یعنې 85 کسان دي پرسن دي 85 کسان دي چې د هغوی فیصلې تاسو څه کولی شئ اورولی شئ. په زمید والا کیس کې که موږ وګورو بل طرف ته دا ویلی کېږي چې عمران خان صاحب به په دې کې راوستلی کېږي، عمران خان صاحب به په دې کې ګرفتاره کېږي او عمران خان صاحب ته په دې کې سزا ورکولی کېږي. یعنې دا خبرونه هم چلیږي. د دې سره سره که موږ دا وګورو صورتحال بالکل بدل شوی دی او دا صورتحال چې کومه دی یو نوی رنګ نیولی دی، یو نوی رنګ کې مخې ته راغلی دی. بل طرف ته پاکستان تحریک انصاف ډي چوک احتجاج کې لاپته او جان بحق کارکنان چې څومره د هغې په معاملې باندې عدالت ته رسېدل دي او عدالت مخې ته یا د عدالت دروازه ټکول ده د دې لپاره. پی ټي آی چیرمین برسر ګوهر د موجوده حکومت خلاف عدالت ته درخواست ورکړی دی. په درخواست کې د درخواست د ډسټرکټ اینډ سیشن کورټ اسلام آباد کې دایر کړی دی. برسر ګوهر صاحب د وزیر اعظم او نور چې څومره خلاف عدالتي کاروایي درخواست ورکړی دی. درخواست کې وزیر داخله دی منشن کړی دی، محسن نقوي صاحب، وزیر اطلاعات عطا تارړ، وزیر دفاع خواجه صاحب، آئی جی اسلام آباد، ڈی جی اپریشنز، ایس ایس پی سیکورټي او نامعلوم افراد خلاف دیو په دې کې پریکړې دی جوړ کړلي. د دې سره موږ په پېښور کې هم لیدلي چې کله دیو د آئی جی اسلام آباد خلاف یو درخواست دایر کړی نو په هغې کې دیو 1500 نور اهلکار چې کومه دي دا دیو منشن کړی و، فریق یې پکې جوړ کړی و، خو دلته پکې صرف آئی جی اسلام آباد یو فریق جوړ کړی دی. برسر ګوهر صاحب په خپل درخواست کې 12 شهیدان چې کومه دي د پاکستان تحریک انصاف کارکنان منشن کړلي، د ګولو نه چې کوم کسان زخمیان شوي دي هغه 18 چې کومه دي منشن کړلي او د دغو دا فهرست هم د دې سره لګولی دی یعنې منسلک کړی دی. په فهرست کې دی 100 او یو کم 40 کارکنانو پتې او نومونه هم په درخواست کې درج کړلي.
یعنی یو طرف ته څو کړل دي 12 کسان دي ویل چې دا زموږ شهیدان شو دي داغه اډرس او داغه پوره معلومات ورکړل داغه سره دا ویل دي چې دوه کم سلويخ کسان د دیو دي یعنی اته دیر ورته وای یا دوه کم سلويخ وای دا کسان د دیو پیرست جاری کړل دي او د دې سره دا پیرست هم د دیو لګول دي ان دیو اډرس او پوره معلومات دي پکې بل طرف ته دا ویل دي چې زموږ یو سل او یو کم سلويخ کسان چې دا تر اوسه پورې لاپته دي موږ دا اندازه هم نشته چې دا کسان ژوند دي مړه دي کمزې کې دي کمزې کې نه دي او چرته موجود دي دغه کړل برسر گوهر صاحب د وکیل لطیف کو صاحب ذریعہ باندې سیشن عدالت کې درخواست دایر کړی دی چې دغه سیشن عدالت درخواست د ابتدایي سماعت لپاره نن مقرر کړی دی خو د دې سره دریم چې کومه اهم ډیولپمنټ په اسلام آباد کې شوی دی نو هغه اپوزیشن لیډر عمر ایوب صاحب کړی دی او اپوزیشن لیډر عمر ایوب صاحب دا د مذاکراتي کمیټې سربراه هم دی هغوی نن دا تردید کړی دی چې د پاکستان تحریک انصاف او د حکومت په منځ کې هېڅ قسمه چې مذاکرات دي دا نه دي روان د مذاکرات په حوالې سره هغوی څه شرایط یې ښودي دي هغوی ویل دي چې کومه سټیټمنټ کې چې د عمران خان او نور چې څومره ګرفتار رهنما دي او کارکنان دي د هغې د رهایي نه بل هیڅ قسمه شرط چې کومه ده دا به موږ مخکې د مذاکرات نه کړو یعنې که چېرته د مذاکرات آغاز کېږي نو هغه به د دې شرایط سره کېږي او پی ټي آی په خپله به د حکومت سره رابطه نه کوي بلکې حکومت به د مذاکرات لپاره د پاکستان تحریک انصاف سره رابطه کوي او هغې دا ویل دي چې زموږ تر اوسه پورې په دې دا کومه مذاکرات چې دي په دې کې براهي راست هېڅ قسمه رابطه د حکومت سره نه ده شو او نه حکومت زموږ سره رابطه کړله او پاکستان تحریک انصاف به د دې تردید کړی دی چې د دې مذاکرات نه دي روان بل طرف ته که موږ وګورو رانا ثناء الله صاحب پرون یو سټیټمنټ ورکړی دی په هغې کې دي ویل دي چې ممکنه ده د عمران خان صاحب ملیټري ټرایل به کېږي نو که موږ وګورو د یو طرف نه دومره سخته بیانونه راځي داسې سختې راځي او د بل طرف نه دونه خاموشي داسې کېدلی نه شي یعنې که دا وخت موږ وګورو نو دا دواړه فریقین چې کومه دي اعصابو په جنګ کې بالکل ایکول که نه دي نو یو به داسې بره وي بل به داسې لاندې وي یعنې بالکل نږدې دي نو یقینا ګورو چې په راتلونکي وخت کې څه کېږي د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ د الله په امان